أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. قدرمنو د انګلیسي د زده کړې مینوالو د روغ صحت په هیله مو یم. دوستانو 28م سبق دی. نن زموږ سبق چې دی امپیریټیو سنټنسز یعنی امریه جملې. امریه جملې دې ته ویل کېږي چې ته پر یو چا باندې یو امر کوې، یو کار ورته وایې چې ورسه دا کار وکړه، بازار ته ولاړ سه، کور ته راسه، دروازه بنده که، دروازه خلاصه که، کلکین یا کړکۍ بنده که، کړکۍ خلاصه که. چې ته دا ورته وایې دې ته امر ویل کېږي. چې هر کار ته یو چا ته وایې چې ته دا کار وکړه، دغه ته امر ویل کېږي. نو دا چې دی دا دوه قسمه لري. یو قسم چې دی هغه پازیټیو امپیریټیو سنټنسز دی یعنی مثبتې امریه جملې، او دویم قسم چې دی نیګیټیو امپیریټیو سنټنسز یعنی منفي امریه جملې. دا دوه قسمونه لري. دوستانو په عربي کې دې ته ویل کېږي امر یا نهي. ګوره امر یعنی د یو کار وایي چا ته فرمایل دا کار وکړه، ما تا ته دا امر وکړي، د دې کار مې درته ویل چې ته دا کار وکړه. دا امر فرمودنی کار کولو فرمایل یعنی ته دا کار وکړه، دې ته ویل کېږي امر. او نهي چې بیا دې ته ویل کېږي چې دا کار مه کوه، بس راځه پرېږده، ګوره دا کار چې ته کوې دا مه کوه، بس دغه بیرته واپس کول دې ته نهي ویل کېږي. نو هلته خو دواړه جلا جلا نومان لري چې یو امر دی یو نهي دی. دلته په دا دواړو قسمو جملو کې یو نوم ورته استعمالیږي یعنی امپیریټیو سنټنسز امریه جملې. دې دواړو ته امریه ویل کېږي. امریه جمله پیژندل ډېر اسانه دي. صرف ور په سر کې ولګوه د جملې، بس دا امریه جمله په خپله جوړه شوه. ور په سر کې ولګوه، دغه امریه جمله شوه. مثال زه اوس وایم گو دیر، هلته ولاړ شه. گو دیر هلته ولاړ شه. گو دیر هلته ولاړ شه. ګوره ما درته ویل هلته ولاړ شه. گو دیر. گو ګوره فعل دی، ورب دی. نو چې دلته ورب ولګېدی دستي چې کوم ځای ته ځې د چیز دپاره امر کوې، کور ته ورته ولاړ شه، بازار ته ولاړ شه، هر ځای ته چې ځې صرف گو ولګوه، هغه ځای پسې ولګوه. گو هم کور ته ولاړ شه. گو ټو د مارکیټ بازار ته ولاړ شه. گو ټو یور سکول ستاسې سکول ته ولاړ شه. ګوره هر څه چې ورته لګوې. بس امریه جمله دا سوله چې اول حرف ته ورب ولګوه، خپله د امریه جمله جوړیږي. دا ته اسانه پیژندلی شې. بیاره گو دیر هلته ولاړ شه. کم هیر دلته راسه. کم وایي راتګ ته یعنی کم راسه. کم هیر دلته راسه. سټینډ اپ ولاړ شه. سټینډ اپ ولاړ شه. سیټ ډاون سیټ ډاون کښېنه. ګوره کښېنه. سیټ ډاون کښېنه. اوپن د ډور دروازه خلاصه که. اوپن د ډور دروازه خلاصه که. کلوز د ډور دروازه بنده که. کلوز د ډور دروازه بنده که. اوپن خلاصه که، کلوز بنده که. اوپن د ډور دروازه خلاصه که. کلوز د ډور دروازه بنده که. اوپن د وینډو کړکۍ خلاصه که، کلکین خلاص که. کلوز د وینډو کړکۍ بنده که. پس دغه ترتیب سول. ریډ د بوک ریډ د بوک کتاب ووایه. ریډ د بوک کتاب ووایه. رایټ یور نیم ستا نوم ولیکه. رایټ یور نیم ستا نوم ولیکه. رایټ یور نیم ستا نوم ولیکه. سټاپ هیر دلته ودرېږه. سټاپ هیر دلته ودرېږه. سټاپ دیر هلته ودرېږه. ګوره دلته ودرېږه، هلته ودرېږه. سټاپ درېدو ته وایي. سټاپ ودرېږه. هیر دلته، دیر هلته. ډرینک سم واټر. ډرینک سم واټر یو څه اوبه وڅښه. یو څه اوبه وڅښه. ډرینک سم واټر یو څه اوبه وڅښه. دا سم معنا یو څه. ډرینک څښلو ته وایي، سم یو څه ته وایي. اوس که سم جملې لیکې ډرینک واټر اوبه وڅښه. ډرینک واټر اوبه وڅښه. ډرینک سم واټر یو څه اوبه وڅښه. واش یور هینډز واش یور هینډز لاسونه پرېمینځه. واش یور هینډز لاسونه پرېمینځه یعنی ستا خپل لاسونه پرېمینځه. واش یور هینډز لاسونه پرېمینځه. لوک اټ د بورډ بورډ ته وګوره. لوک اټ د بورډ بورډ ته وګوره. بورډ ته وګوره. لوک اټ د بورډ بورډ ته وګوره. چیک د ټیم چیک د ټیم ټیم وګوره. چیک د ټیم ټیم وګوره. ګوره یو خو د ساعت هغه سبق ولو چې واټ ټایم از اټ، هغه بل شی و یعنی هغه تا دا پوښتنه کول چې څو بجې دي. دلته اوس ورته وایي ټیم وګوره. ګوره چیک د ټیم ټیم وګوره. چیک د ټیم وخت وګوره. وخت وګوره. چیک د ټیم ټیم وګوره. کلین د کار
موټر صفا کا. کلین د ټیبل، ټیبل صفا کا. کلین د روم، کمره صفا کا. هر څه چې اوس ته وایه پر دغه الفاظو باندې نور الفاظ ته ورسره جوړ کړه، نور ستی سر په خلاص دی. دا مثبتې جملې شولې، امریه مثبتې جملې شوې. منفي به څنګه جوړوي؟ منفي خو ډېرې اسانه دي. ما تاسو ته ویلي وله چې منفي جوړیې د ټوبې څخه وروسته ناټ ولګو، او په دې جملو کې خو چې موږ وویل دلته ټوبې چیرې وو؟ دلته خو ټوبې نشته. د سیمپل پریزنټ ټینس یا پریزنټ انډیفینټ ټینس د دې ټوبې چې ولو د اکشن دپاره ډو و ډز و. ستاسې په یاد دی ډو ډز، دا د دې دپاره ټوبې و د اکشن. نو دلته دا خو چې دی دا ټول اکشن دی، دا خو چې اوس موږ سبق وایي دا خو اکشن دی، خو ګرده فرمودن د کار دی، د کار فرمایل دی چې دا کار وکړه. ور په سر کې پروت دی د جملې. اوس په سچویشن کې خو هغه حالت دی، صرف هلته خو ورب نه استعمالیږي، هغه حالت درته وایي. او دلته چې دی دا ټول اکشن دی، اکشن کې چې دی هغه عمل دی. نو دلته ټوبې د پریزنټ انډیفینټ ټینس د اکشن ټوبې دلته استعمالیږي. دلته به کم ټوبې راواخې؟ ډو راواخې. ډو چې دی هغه د امریه جملې دا قانون دی. ګوره امریه جمله یوازې و مخاطب ته کېږي، یعنی ته، یو، یعنی په دا هر ورب کې ګوره چې ما ویل مال ګو ټو د مارکیټ، په دا ګو کې یو لفظ پټ دی چې هغه موږ ضمیر مستتر ورته وایو. په عربي کې ضمیر مستتر ورته وایو چې هغه یو دی، یعنی یو ګو ټو د مارکیټ، ته بازار ته ولاړ. یو کم دیر، ته دلته راسه. یو اوپن د ډور، ته دروازه خلاص کړه. دا یو چې دی دا په دې کې پټ دی، دا ښکاره کېږي نه. دا به ته څنګه وایي؟ اوپن د ډور، کلوز د ډور، کلین د کار. ګوره دا ورب دی خو په دې کې دغه ضمیر پټ دی چې دا یو ده. نو ډو به ولګوې د منفي جملې دپاره، د منفي یعنی نیګټیو امپریټیو سنټنس دپاره. دغه جملې چې دا اوس موږ وویلې، دا ما چې لیکلي وې ګردي، تاسې به ګردي در نظر ایستلي وي. دغه جملې چې اوس ته منفي ته اړه د ډو څخه وروسته خالي ناټ ولګو، د ډو څخه وروسته ناټ ولګو. بس چې ناټ یې ولګوئ دا په خپله منفي جمله ته واوښته، دا په خپله نیګټیو جمله جوړه شوله. مثال ډو ناټ، ډو ناټ ګو ټو د مارکیټ، ته بازار ته مه ځه، بازار ته مه ځه. ډو ناټ ګو ټو د مارکیټ، بازار ته مه ځه، بازار ته مه ځه. ګوره ډو ناټ ګو ټو د مارکیټ، بازار ته مه ځه. یا زه بیا وایم دروازه مه خلاصوه، دروازه مه خلاصوه. ډو ناټ اوپن د ډور، دروازه مه خلاصوه. ډو ناټ کلوز د ډور، دروازه مه بندوه. ډو ناټ سیټ ډاون، مه کښېنه. ګوره ډو ناټ سیټ ډاون، مه کښېنه. ډو ناټ سټینډ اف، مه ولاړېږه. ډو ناټ سټینډ اف، مه ولاړېږه. ګوره دا ګرده چې جوړېږي دا جملې چې مثبتې جملې مې څنګه جوړې کړي دي، صرف ډو ناټ، بس دا د دې جملې د دغه ورب د مخه ولګو، بس دا جمله په خپله منفي ته واوښته. په نن سبقه کې موږ دا زده کړله چې ته دا کار وکړه. ګوره بازار ته ولاړ شه، کور ته ولاړ شه، مسجد ته ولاړ شه، هر خوا ته چې ته استه په ګو لفظ باندې ورته ولاړ شه. ګو هغه ځای ور یاد کړه، کوم ځای ته ځې؟ go to the market، بازار ته ولاړ شه. go to the shop، دکان ته ولاړ شه. go to your school، ستاسې سکول ته ولاړ شه. اوس که ته وایې چې راسه، کور ته هم ورته ویلی شې چې کور ته راسه. کم، کم خو راتګ ته وایي. کم your school، ستاسې سکول ته راسه. کم your home، ستاسې کور ته راسه. کم your school، ستاسې سکول ته راسه. بس دا ګردې جملې چې دي دا ګوره د راتګ دپاره سو. نو په نن سبقه کې که چیرې پر دا جملو باندې تاسې کوشش وکئ، ډېرې خبرې مې زده سوې. ګوره تا دا ویلی سوه چې زه بازار ته ځم، تا دا ویلی سوه چې ته بازار ته ځې، تا دا ویلی سوه چې هغه بازار ته ځي، تا دا ویلی سوه چې ته بازار ته ځې. سوال دې کولی سو، پوښتنه دې کولی سوه، منفي جمله دې کوله چې هغه بازار ته نه ځي، دا دې ویلی سوه. خو چا ته دې داسې نه سوه ویلی چې ته بازار ته ولاړ شه، دا دې نه سوه ورته ویلی. داسې دې نه سوه ورته ویلی چې ته دغه کمره صفا کړه، داسې دې نه سوه ورته ویلی دا دروازه د سره بنده کړه، داسې دې نه سوه ورته ویلی چې خط ولیکه، داسې دې نه څه ویلی چې ته ستا نوم ولیکه، داسې دې نه څه ویلی چې سبق یا کتاب راته ووایه، داسې دې نه څه ویلی. په نن سبقه کې ډېر شیان زده سوه، صرف کومې جملې چې ما لیکلي دي هغه جملې زده کړه. په دې جملو باندې ته ډېر پرمختګ کولی شې، ډېر پرمختګ په دې جملو باندې کولی شې. خو ما ستاسې دپاره مثبتې جملې مې درته وویلې، منفي جملې مې ګردې درته لیکلي دي. ګردې جملې مې منفي درته لیکلي دي، خو هغه منفي جملو څخه تاسې استفاده وکړئ چې کوم ځای کې مې ویلي وه چې بازار ته ولاړ شه، په بله منفي جمله کې دې بازار ته مه ځه، بس دا جواب سو. که مې ویلي وه چې راسه بازار ته راسه، په منفي جمله کې مې ویلي وه چې بازار ته مه راځه. بس اسانه ترتیب دی.
صرف خالي تاسې پر دې باندې پریکټس وکړئ یعنی استعمال وکړئ په خپل مابین کې سره ووایاست سوال پر یوه باندې وکړه ولاړ شه کښېنه ودرېږه مه درېږه دلته ودرېږه هلته ودرېږه ګوره دا خبرې ټولې سره تکرار کړئ چې دا مې پر ژبه باندې واوړي انشاءالله د دې مخ به هېڅ بیا ګرانتیا نشته درته هغه دغه پروګرام دی ما تاسو ته ویلي وله دغه د ځان سره په خپل موبایل کې را ډاونلوډ کړئ د پلی سټور څخه دا راوړي د پلی سټور څخه دا راواړوئ دا پروګرام په دې کې مکمل وربونه چې زه درته وایم هغه هم کې پکښې دي نور هم تاسې کولی شئ چې د دې څخه استفاده وکړئ چې هر ورب ته غواړې ګوره چې ګو د فرست فارم دی سیکنډ فارم یې ته په خپله پیدا کولی شي هلته ترډ فارم یې په خپله پیدا کولی شي او فورت فارم چې دی هغه صرف آی ان جي پسې ولګوو په اول فارم پسې آی ان جي ولګوو هغه خپله فورت فارم جن جوړ شو نو نن سبقه کې چې موږ کوم ووایي چې امریه جملې دي یعنی امپریټیو سنټنس په دې کې اول حالت بیان شو د فعل یعنی د فعل اول فارم موږ کې استعمال کی مکمل په امپریټیو سنټنس کې د فعل اول حالت استعمالیږي که زه تا ته ووایم چې ورسه پلاني ته دا کار وکړه دا ما تا ته د امر وکړي هغه ته مې نه دی کړی خو تا ته مې وویل چې ته ورسه هغه ته ووایه ګوره ته ورسه هغه ته ووایه ته به بیا بل امر پر هغه باندې کوې امپریټیو سنټنس ستاسې په ذهن کې کښېنستی انشاءالله د دې بعده په امپریټیو سنټنس کې تاسو ته بیا مشکل نه جوړیږي خوشحال او قدرمن اوسئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته